نه احسان جانه خدای دې ژوندی لره. تشکر د پوښتنې څخه دی. ناشناس سپین ږیری سړی دی، د سیاسنګ په ډیر شیطانت سره د څخه استفاده وکړه، استعمال یې کوي او ښایي دی به اوس په خپل هم پر دا خپل خبره او پر دا خپل مرکو پښیمانه وي. اصلا هدف یې هم دغه و چې یو د شیطانت د اصل ګوته تیره کې د سیاسنګ هدف دغه و. او بیا نو دوی قرار ورته کښیني، نو دا فیسبوک دی، ځوانان دي، احساسات دي او دا خبرې دي. په دې کې ځان شریکول مناسب نه دی. دغه تا چې دا روش غوره کړی دی چې خلک حوصلې او تحمل ته راوغواړي، هغه کفایت کوي او دوام پسې ورکوي و دغه شي ته. نور نو د پټې خزانې د نور مسایلو په باره کې خو موږ کتابونه لیکلي دي، موږ آثار لیکلي دي، مقالې مو لیکلي دي، هغه ټوله پاته دي. او پاته سو د ناشناس په مورد کې دلته ډیره یو عمیقه دسیسه د شخصیت د ورانولو او د هغې لارې څخه بیا نوري استفادې کولو د پاره زمینه مساعد سوله. ظاهرا یې دی ونمانځه، کتاب یې ولیکي، لیکن استعمال یې کوي. ناشناس په خپل دغه عمل باندې خپل خاندان ته تاوان ورساوه، خپل شخصیت ته تاوان ورساوه. دا د افسوس خبره ده. موږ په خوابد یو، موږ به زړه د شنوخته ډک وي چې ولې داسې استعمال سو. مګر نو استعمال سو، انسان دی غلطي ځینې وسوله. او هر څونه چې د وس کېږي ځوانانو ته دغه وایاست چې که پټې خزانې په باره کې یا په بل شي په باره کې که تاسې څه لرئ، کتابونه وګورئ، تحقیق وکړئ. نور خو نو دا نه آسماني کتاب دی او نه داسې مقدس کتاب دی چې اوس موږ وایو چې که دا نه و نو بیا پښتانه نسته، نو بیا موږ نه یو. دغه روش ته ادامه ورکړئ.